بسم الله الرحمن الرحيم چی مدام ورسر زید صبر و طاقت دی هغه خیال می پجگر کی امانت دی چی پجوان می کڑوی غشی پور کی والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله اما بعد دا زموږ پنځمه مرحله ده هغه د وضعیت د باس او اتمه مسله څومره مسله ده اتمه و مالته تیر سو د څو ده اتمه مرحله مو پنځمه دغه وس کچیر پلار ژوندۍ و زامن په کور کې ورسره و اوس وضعیت پر چا ستا پر چا نشته دغه مسله ده چې په تفصیل یې تر اوسه پورې خلک نه پوهېږي خو د ټولو صورتو باندې سر خلاصوي دا وار د واره البتا بتوفیق الله تعالی پر 15 صورت ده پر څو صورت ده پر 15 اول صورت دا دی چې فقط پر پلار وضعیت شته پر بل چانسته دا درې شرط غواړي څو شرط غواړي درې اول شرط دا دی چې پلار او زامنو کاروبار به وي لکه تجارت زراعت کښتګری یو کار وي یو به دوهم شرط دا دی چې دغه زامن په خپل شخصي مال نه لري بلکې ټول مال به د پلار وي زامن به کار وسره کوي هغه بس په طریقه د ماوینه نه لکه زموږ په افغانستان کې هغه بس پلار مزکه لري امزکه د پلار د زامن عبارت په دغه مزکه دي ګرځي دوی کړي بزګران دوی نشانه کوي دا یې دوا دریم شرط دا چې دغه زامن به د پلار په عیال کې یعنی جلاسي بنې تر اوسه پر د پلار سره بډوډي خوري کدا درې شرط و صرف پلار هغه باندې وزیاسته زامن په شل دانی دي که زل دانی دي که غټانی که پښتنی دي پرې ولا دا اول صورت دا کم صورت دی اول صورت دوهم صورت دا خو اول صورت درې شرط درلوده بار پر چاو پر پلار دا ګوره دا کتابونه ډیر ګران دي طالبانو اسما چې دا سم د سر په خلاص کې دوهم صورت که کاروبار سره جلا او مثلا پلار زراعت کا واغم زکه کرل زامونه بیانور تجارت کا هر یو جلا نصابم درلودي پر هر یو باندې وزیاسته اتفاق دار یو کس سره جلال قسم په یو پور کې خوري لیکن خو کسه به سره جلای په دغه صورت کې بیا پر هر یو واستک نصاب تر رسیدای د نصاب خبره خو جلا دا یو څو دوا صورت دریم صورت دا دي چې زامن خپل مال لري خو د پلار سره په شراکت کاروبار کوي څه معنا پلار یې لک روپۍ دا واخیسته زامنو د پلار روپۍ نه وي جلا روپۍ وي لک ما ګټلې وي لک کابل زوی ګټلې لک کابل وروسته سره ګټي وروسته سره ګټي کله اخر را ولار تاسو په ګډه مو کاروبار کاوه بس پلاروم په شریکانو کې لکه یو ورور دي لکه یو ورور د ګډ روپۍ راخته کیږي کله ګډ د نصاب تر شیدل داري ولا هغه ویش سره وکړه اندازه سره وکړه دا څو درې څلورم سره دادي چې زامن د پلار سره جلاوي پلار سره جلای او خارج جلای د سره په کوډه جلای نه پر پور سره غاړي دا بل څه په شریکو د سره پر یا شي ته بیا پر اړه وستا پنځم سره دادي چې پلار مال ګ سره نه لري زامن سره وسیله زامن یې مال پیدا کړی زامن یې مال پیدا کړی زامن یې چلی نو بیا سره پر زامن سره پر پلار نه دا بیا څوک دی ګور پر پلار نه پر پلار و پر نور نه پر زامن بیا سره پلار دا بیا د مال زامن پیدا کړی دي لیکن پلار ورسره دی په کور کې ورسره دی نو خو د پلار نه پکا پر دی واجب د قدر نه پکې هغه مسکین دی نه پکا پر دی ستنو پلار مور نه دی د دوی په مال نه غني کیږي هغه خپل ته غني کیږي کله د پلار وې دی ما ویني دا ګر صورتونه مذاکره پنځه دا خو هغه دی چې پلار څوک پلار ژوند دی تنکی حمیدیه هغه دوم جل ولا سم صفه دا ته چې نو کې پام وکي چې سم دم او در الحکام شر د مجله الاحکام دریم ټوک څلور هغه سو شلمه ماده جر له سو واتنی او هندیا درې سو نوښتمه هغه دوم جل او رجی مختار درې سو درات یامه دریم جلدال ته خصوصي او بس رجی مختار راخي او ډیر ترګور دی خوندور او شایسته سم راخي دا خو دا مساله و چې پلار مړ زموږ داغه په پنځمه مرحله کې نه مسله څومره مساله نه کپلار وفات سو زمانه پاتې سول په دغه مسله کې بیا وځي پر چال 15 زمانه پاتې سو پلار وفات شوی البتا به توفیق الله تعالی تم 15 صورت سو صورت دي 15 صورت ډیر بغوړ ته نه سي کوم زداکته اول صورت دا دی چې د پلار میراث پاتې شي ګوره دا څو مسله ده نه مسله ده زموږ د 15مې مرحله
ګوري که میراث ورپاتې شي او دوی ټول په شراکت سره کاروبار کوي دا د پلار مال ورپاتې دی یا کاروبار په کوي یا نه په کوي خو چې مال د پلار د مور د پلار سره تقسیم کې دوی اره وته نصاب رسېږي پر اره وځي واجب پر اره وڅوک ته وځي او که مال سره تقسیم کې د یو سره تقسیم کې داري ورپې تر نصاب لږي کنه پرې ولا نه یاو دوم صورت دا دی چې دا ورونه ټول اختیارات په مشرور ته سپارلې وي دا ځای د خلک بشخطاوتلی هغه نور ورونه یا طالبان مثلا او د غورور د دوی ټول مهماتو په ار غټ غټ مهماتو کې تصرف دی کوي یقین خو سراتل تملیک نه ور کړی خالی د تصرف اجازه ورته کړی د تصرف په دغه صورت کې بیا تقسیمېږي پر ټول مګر و میراث چاور پاتې د پلار ګوري طالبانو لا ځامن دي د پلار پاتې ولې صلی کوي اره وته سوت ورسېږي لا سوت خو په ظاهره د الله سرونه دي نو ورونو ګردو ولې چې موږ ټول د روح په تصرف ستادي مشره ارڅ چې پکې موږ ته ور پیراکې نه راکې کوته شی راوړي کنه راوړي ټول تصرف ستادي لیکن خو سم تملیکان نه دي ورکړي دا تصرفان دي نو بالکل تقسیمېږي پر ټول ستا دا څو سورته دا ځایونو کې ځکه څلورم سورته دا دی چې د پلار میراث نه ورپاتې سو او نو نور مال مشترک لري لیکن وځي په شراکت سره دغه دی وته ګوري نور مشترک مال یې درودي دي سره اوس نو دا وځي په شراکت سره کاروبار شروع کړي هغه د پلار مال نو کې نور پات هیڅ هم نو اوس په شراکت کار سره شروع کړي روپې چې پیدا کړي بیا پر دې تقسیمېږي هر یو وته هغه نصاب ورشدي پر ټول ستا او که نصاب نه ورشدي پر ټول نه پنځم یې واجب صورت کې کوم ده پنځم صورت دا دی د پلار مال نه دی ورپات زامنو مشترک کاروبار نه سره کړی نه مال ګټي چې کړی دا نورونه اگر طالبان کړی دي یا د پلار په زمانه کې لا طالبانو پلار یې مرسي چې نو سپات هیڅ نو سپات دا یو ورو کاروبار کې شان ګټي دا نور طالبان کړی دي سبقان پوي په دغه صورت کې واجب پر غوړوسته شروع کېږي کڅم ور د پنځه کې ما شدای کمای وخت وی سره کوا دا ورون ته زی څور کوم کني ورون ناکم نه پرلري ور پم د ورون نه ده هغه دار ولر شي چې هم ناک نه پرلري کچيري د پزین کې دانه تم کړي و چې دا ورون ته څوکر کومي څور کوم لا هم چې سم په مل کې ور کړی نه پر بل چا وځي چې سم په چاني ور کړی په مل کې ور کړی نه پر بل چا وځي الملک هغه صورت نو هغه دریم چې موږ دلته درته ویلو چې موږ مال ظاهري اختیارات ورکړي تصرفان البته یو دریوړو نو پلار یې مر دا سملامات یو بارا اختر یو کومورم پات ما د پټي څلور اختریان کې چې ویل یو کوي بار دی ویل کوم موټر تصرف ورکړي بارا موټر مال ته خدای چې وزغه موټر ته موټر ورني په افغانستان ما ته چې دغه موټر وزرته وای چې دا موټر م چلاوه نو دا پرېرته په کال وکړ نامو دا غیر مستشفى بیا اوس په ګوتو صورت مثال خلاص دا د پلار په مرګ کې څو صورت و پنځه د پلار په ژوند کې هم څو پنځه پاول دوری مختار درې سو اویایم دریم جلد او په تنکیه میډیا جلد اول درنیویمه او فتاوی خیریه پرامشت فتاوی حمیدیه یو سل 15 اتیایم جلد اول او فقه حنفی په سو بالجدید اغه یو سل اتیایم پنځم جلد او فتاوی محمودیه درې سو درلسمه اغه ولسم جلد دا ما په خبرو په مسار خلاصوي کنه دي دغه خو داس ولا دا و منو غپ وکړه اته نور په تنو کې د خلکو پلار مړو دا و غپ کوم پلار یې مړو نو دی اته ځامن و پلار یې ډیر سپینځري وارزل لمر تر رسیدلی نو بار دی بخاری ولې چې هغه ورلغه پلار یې مړو دا اخر ګورته ولې چې بخاری مو دا پلار مارزل لمر تر رسیدلی و خدای پاک دی اخرت پر څنګه په دې دنیا ډیر په تکلیف خو دیول پر دې نه جارو چې پلار مړ دی پر دې جارو چې اخریان ماته دا اخلاص هم دې په دغه کې دلم نه والله سبحانه اعلم